بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو شور مکو. سلامونه نیکی هیله او پیرزوینه مو منه. لمقدمه را تیری کو د وخت کمبود په اساس باندې وای مولا اوس هغه مولا نه دی پاتې چې ستا د کور په سوړ سکوړک به یې ګزاره کوله اوس لاسرسی تر کمپیوټر او انټرنیټ لري. شور مکه ورونو کنه ځکه نام ژوندون به مې یو لنډیز دی ژوندون به مې تر څو د انتظار غېږه کې مري او سورلال د بدخشان نور د خامار غېږه کې مري او بلبل کډه تړلې ده او باورا له غمه مړ دی او خبر شوم نارنج ګل د ننګرهار غېږه کې مري او د خپلې بېوسۍ به درته څه وایم ملګرو سلګۍ سلګۍ جانان مې درې بار غېږه کې مري وړې وړې سلګۍ وړې وړې لتې وهلې بچي د خاروګانو د چنار غېږه کې مري وغه ته په تندي د شهادت مهر پکار دی چې څوک د خپل دیار او د خپل یار غېږه کې مري. په نظر مې اخلی او که په داستان باندې په هر عبارت چې پوهېږئ نګرانې نوري مونږه د کار سړي تلی شو د نظر په تله لکه زرګر چاڼ کړي له خاورو نه سره زر په تله ګل شه هغه لاس خو عمرونه یې تر ګله مشه له یاده ووځه د مرګ په کار هېڅکله مشه او موږ د هڅګو مخو کې پڅې کړې په خپلو لاسو د انتظار لاره کې ناست پر غځېدلو لاسو ویشتونکي کاڼې مو پراته دي په هر پل لمن کې ګوندي راواچوي سپرلی چېرته یو ګل لمن کې هغه لیمه هغه تندي هغه احساس ښکلوم لکه اسود په دواړه لاسه هغه لاس ښکلوم چا چې انار او سینځل ګل او نارنج ګله ایښي چا چې د دغه ښار یې وخښته پر بله ایښي که د الفت او ریښتین هڅې د منلو وړ دي د دې ښار بیا آبادول هم د ستایلو وړ دي د اکبر خان او ایوب خان شهاب الدین خاره د ارواخان علامه سید جمال الدین خاره. وخت تل 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 مونږ ته د چپ شه لاس په خوله ایښی دی د صبر زغم کاڼی مدام راته په زړه ایښی دی مونږه د وخت هر یوه پرېکړه په لیمو منلې د ګل په راکړه مو غوښتنه د ازغو منلې مونږه د وخت هرې ټپې ته یې قربان کړی دی هر یو سپرلي ته مو د وینو څراغان کړی دی وخت هم زمونږ په لټون سر زمونږ په سینه ولاړ دی او دا هومره دنګ زمونږ د ولو په زینه ولاړ دی او زه نور د وخت دا درانه پلونه ګرځولی نشم نور په اوږو پردي آسونه دنګولی نشم دا ځلېدونکي ستوري نور زما له تا راوځي قاري صاحب دا ځلېدونکي ستوري نور زما له تا راوځي یو سندرغاړي دومره ډېر شول چې له شماره وځي د خپل تصویر او د ضمیر په خرڅولو لګیا دي بعضې خویان د ملا د تیر په خرڅولو لګیا دي او دیموکراسۍ موږ ته څو ډمې راډیوګانې راکړې او لړلې ګوړې په زهرو کې ارزانې راکړې دا دی دیموکراسۍ موږ ته څو ډمې راډیوګانې راکړې لړلې ګوړې په زهرو کې ارزانې راکړې دا دی یو څو یې ستاسو مخ ته نمونه کېږدو د سندرغاړي او د شاعر مخ ته یې نه کېږدو خړ خیبر درې درې او دی تورکاڼي لالونه شین اسمان زرې زرې او د سرو